ولسمشریزې ټاکنې چیلنجونه ګیلې او د خلکو غوښتنې. پکتیکا د هیواد سرحدي ولایت دی. دلته هم د نور هیواد په څیر خلکو په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړ. که څه هم د خلکو ګډون د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله کمرنګه و، خو بیا هم خلکو له زیاتو ګواښونو سره چې امنیتي ځواکونو هم کلک امنیت نیولی و برخه واخیسته. د میلمه راډیو همکارانو که څه هم د پکتیکا ډیری ولسوالیو د رایه اچولو له محلونو لیدنه او نظارت وکړ، د خلکو ستونزې واورېدې. خلکو میلمه ته وویل چې ټاکنې یوه ملي پروسه ده، نو ځکه یې وغوښتل چې په پراخ ډول ګډون وکړي. خو ځینو تخنیکي ستونزو یو شمېر پکتیکاوال د رایو اچولو له حقه بې برخې کړل. چې موږ دلته د سکرې تایید کړي په پارلماني ټاکنو کې رایې مو پې واچولې. اوس راته یاست تاسې په سیسټم کې نه یاستئ او نور دا د رایو راوتل لا خلکو په رایې کې خپله رایه کارول دا نسبت دغه نورو تیرو وختو ته کمرنګه ده، خلک کم راوتلي دي. د رایه اچونې د محلونو کارکوونکو هم له یو شمېر ستونزو یادونه وکړه، خو زیاته یې کړه چې دوی تر خپله وسه هڅه وکړه چې د ټاکنو د کمیسیون سره په همغږۍ ستونزې شریکې او حل کړي. خو دلته د میرمنو ونډه هم کمرنګې وه چې خلکو یې نه ګډون، سیمه ییز دودونه او کلتوري ستونزې یادې کړي. مربوطه مرجع ته هغه ورکړی د احوال ورکړی د هغه رالو په بار باندې موږ خپل هغه بایومتریکونه کېدای شي انشاءالله د 2 دقیقو یا 5 دقیقو کې هغه اضافي بایومتریک راورسېږي. هغه دلته بل چې کوم اضافي راکړی هغه هم کار نه کاوه. او دویمه خبر داسې ده چې په واټر لیست کې موږ سره د چا نوم وي هغه بیا هم رایه ورکولی شي، یا په سیستم کې په بایومتریک له موږ سره د چا نوم یې هغه رایه ورکولی شي. نو چې موږ دواړو په هغوی کې نوم نه راځي، هغه سیستم کې د حق د رایې ورکولو چې خپله سیستم راته ولیکي نو موږ پرمانند یو تن د پکتیکا اوسېدونکی ښځې کولی شي په ارام زړه او ډاډه زړه راسي رایه اچونې پروسې ته او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. امنیت چې د خوندي وي موږ څومره کوښښ کوو، هغومره کوشش مو کړی د نور کوو. هلته تر دې مهاله پورې رایه اچونه ښه منظمه روانه ده. د نارینه‌و او د ښځینه‌و په ګډون خلک راځي او هغه خپله رایه کاروي. یو تن امنیتي سرتیري هم د ګیلې په ډول میلمه ته وویل چې دوی ته د رایه اچولو حق نه ورکول کیږي، ځکه ورته ویل کیږي چې تاسو یې په هغه ځای کې رایه واچوئ چې چیرته مو تذکره ثبت کړې وي. موږ ته په لیوا کې دا مشترک چې تذکرې زموږ سره نشته او دا سټیکر یې مشترک کړله په دې پرچه باندې چې تاسې کولی شئ په هر ځای کې دا د دې څخه استفاده وکړئ او رایه ورکړئ. دا د یو تذکرې معنا لري. نو دا د یو تذکرې معنا لري. نو چې دا دوی نه مني، اوس موږ ته وایي چې دا دلته نسته ولاړ شي لیوا ته، نو موږ لیوا ته ځو نو بیا دلته موږ د چشته پار راتلو، خو موږ به مجبور وو چې هلته په خپل لیوا کې اوسېدو. نو دا چې دولت موږ د وظیفې دپاره راوستي دلته ولایت ته، نو مجبور دوی باید مجبور چې موږ دا رایه استعمال کړو. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آرین هم په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې وستایلې او زیاته یې کړه چې یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو مزایل ورکړي وو چې په سروزه کې د نښتې پر مهال د سروزي امنیه قمندان بیار هم ژوبل شوی دی. خو خلکو وویل چې د سروزي په سلطانو سیمه کې د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ماشوم وژل شوی او 2 رایه اچونکي ژوبل شوي دي. د یادونې وړ دی چې په دې ولایت کې د ښځو ونډه په ټاکنو کې کمرنګه ده، ځکه په ډیری ښځینه محلونو کې هم نارینه کارمندان په دندو ګمارل شوي وو چې خلکو خپلې ښځینه دې محلونو ته د رایه اچونې لپاره نه وروستې.